سلامونه او ښې چارې د افغان ګرځندوی چینل محترم او قدرمنو لیدونکو امید لرم چې روغ جوړ خوشحاله به یاست. نو نن ورځ به د Deutsch Lernen Auf Paschto د درسونو په لړۍ کې سبزیجاتو په اړه باندې په جرمني الماني ژبه کې تاسو ته درس وړاندې کړو. نو د نن ورځې درس ته Lektion 18 یعنی 18 درس Das Gemüse یعنی vegetables په انګلیش کې ورته ویل کېږي یعنی سبزیجات. نو په دې درس کې به ټول د سبزیجاتو مربوط نومونه او د هغوی تشریح په جرمني یا الماني ژبه کې تاسو ته وړاندې کړو. نو لومړی die Karotte یعنی ګازرې ته ویل کېږي ګازره یا په انګلیش کې ورته carrot ویل کېږي carrot. نو die Karotte ګازرو ته ویل کېږي. همدارنګه د آسټریا او د جرمني په ځینو سیمو کې ورته die Möhre هم ویل کېږي. die Möhre یعنی هم ګازرې ته ویل کېږي. die Karotte یا die Möhre دواړو ګازرو ته ویل کېږي، خو دا دویم چې دا په آسټریا کې او یا هم د جرمني په ځینو سیمو کې ورته die Möhre ویل کېږي. تصویر کې هم تاسو وینئ. د یادونې وړ ده چې د ټولو اړوندو سبزیجاتو او ځینو نورو شیانو د جمع کولو په اړه میتود به تاسو ته په نورو درسونو کې وړاندې کړو، څرنګه هغوی جمع وښیو. die Zwiebel یعنی پیازو ته ویل کېږي. پیاز یعنی پیازو ته ویل کېږي او هم په انګلیش کې ورته onion ویل کېږي onion. نو په جرمني کې ورته die Zwiebel ویل کېږي. په تصویر کې هم تاسو وینئ. die Paprika یعنی همدې مرچو ته ویل کېږي. ډېر ترخه نه وي او خواږه راکمه وي، نو اکثره کسان یې زیات خوښوي. دا یې هم په انګلیش باندې نوم ده. نو die Paprika په جرمني کې همدې مرچو ته ویل کېږي. همدارنګه die Kartoffel یعنی کچالو ته ویل کېږي. کچالو یا په انګلیش کې ورته potato وایي potato. نو die Kartoffel دې کچالو ته ویل کېږي. همدارنګه په آسټریا کې او د جرمني په ځینو سیمو کې ورته die Erdäpfel هم ویل کېږي. die Erdäpfel. نو die Kartoffel او die Erdäpfel دواړه کچالو ته ویل کېږي. همدارنګه die Tomate یعنی بانجانو ته ویل کېږي سره بانجانو ته. په انګلیش کې ورته tomato وایي. نو die Tomate په جرمني کې ورته بانجانو ته ویل کېږي. دې بانجانو ته په تصویر کې تاسو وینئ. همدارنګه die Zitrone یعنی لیمو ته ویل کېږي. لیمو یا لیمبو په انګلیش کې هم ورته lemon ویل کېږي. نو په جرمني کې ورته die Zitrone یعنی لیمو. die Bohne یعنی لوبیا ته ویل کېږي لوبیا. نو die Bohne همدې مختلفو لوبیاو ته همدا die Bohne استعمالول کېږي. همدارنګه die Kürbis یعنی کدو ته ویل کېږي یا هم په انګلیش کې ورته pumpkin وایي. همدارنګه die Mais یعنی جوارو ته ویل کېږي یا جواری. نو دا یې په انګلیش باندې نوم ده. نو die Mais همدې جواریو ته ویل کېږي یا جواری. او همدارنګه د آسټریا په آسټریا کې او د جرمني په ځینو سیمو کې ورته die Kuchenrutz. نو die Mais او die Kuchenrutz دواړه جواریو ته ویل کېږي یا جواری. die Mais die Kuchenrutz. همدارنګه die Blumenkohl د ګلپي ته ویل کېږي یا ګوبي ته او دا هم په انګلیش باندې ورته ویل کېږي. نو که څوک په پښتو باندې اخذ نشي ځینې کولای د انګلیش خو یې حتما پوهیږي. نو die Blumenkohl همدې ګلپي یا ګوبي ته ویل کېږي. تصویر کې تاسو وینئ die Blumenkohl. نو die Kohl بیا څه شي ته ویل کېږي؟ هغه کاهو ته ویل کېږي. die Kohl یعنی کاهو او دا هم په انګلیش باندې ده. die Kohl یعنی کاهو ته په جرمني ژبه کې die Kohl ویل کېږي die Kohl. همدارنګه die Knoblauch die ارټیکل ده او Knoblauch یعنی die Knoblauch څه شي ته ویل کېږي؟ هوږې ته. تصویر کې وینئ او دا هم په انګلیش کې ورته ویل کېږي die Knoblauch یعنی هوږه.
der Knoblauch یعنی هوږه. همدارنګه der Brokkoli بروکولی ته ویل کیږي او په انګلیش باندې هم ورته بروکولی وایي بروکولی. نو په جرمني کې ورته der Brokkoli یعنی همدې بروکولی ته ویل کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ. همدارنګه der Spinat پالک ته ویل کیږي. der Spinat پالک ته ویل کیږي. دا په پښتو باندې ورسره ترجمه او دا هم په انګلیش باندې ورسره ترجمه ده. د لاندې تصویر تاسو لیدلای شئ. نو زیات تشریح ته په ضرورت نه وي ځکه تصویر هر څه تاسو تشریح کوي. نو der Spinat څه ته ویل کیږي؟ پالک ته. همدارنګه die Zucchini همدا شنو ټنډې ته ویل کیږي خو دا بادرنګ نه دی په یاد ولرئ. یا شنه کدوګان هم ورته ویل کیږي. شین کدو یا شنې ټنډې هم دې ته ویل کیږي. دا هم د سبزیجاتو له کټګورۍ یا ډلو څخه دي او د خوراک کولو یا د خوراک پخولو لپاره استعمالول کیږي. نو دا دلته په آلمان کې یا جرمني کې مختلفې دي. ډېرو ځایونو کې همداسې شاید پیدا نشي. هغه یوازې سپین رقمه رنګ لري. نو دا دې ته der Zucchini ویل کیږي او په انګلیش کې هم ورته عین نوم اخیستل کیږي. die Zucchini یعنی شنې ټنډې دې ته ویل کیږي یا شین کدو رقمه وي هم دې ته die Zucchini ویل کیږي. همدارنګه die Erbse یعنی مټر یعنی دو ټماټر ویل کیږي یا ځینې کسان هر نوم ورته اخلي. نو په انګلیش باندې هم نوم لیکل شوی ده. نو die Erbse همدې مټرو ته ویل کیږي. die Erbse. همدارنګه die Gurke بادرنګ ته ویل کیږي او دا هم سره په انګلیش ترجمه ده. die Gurke یعنی بادرنګ ته ویل کیږي. همدارنګه die Aubergine یا ځینې کسان ورته die Aubergine یا die Aubergine دا تورو بانجانو ته ویل کیږي یا eggplant په انګلیش کې ورته ویل کیږي. die Aubergine یا die Aubergine یا die Aubergine دواړه صحیح دي. تورو بانجانو ته ویل کیږي یا په انګلیش کې ورته eggplant ویل کیږي. او په آسټریا کې ورته die Melanzane ویل کیږي. نو die Aubergine یا die Melanzane دواړه تورو بانجانو ته ویل کیږي. die Aubergine die Melanzane. همدارنګه der Ingwer نو زنجبیل ته ویل کیږي یا زنجبیل. ځینې کسان ورته زنجبیل وایي ځینې ورته زنجبیل وایي چې په انګلیش کې ورته جینجر ویل کیږي. نو په جرمني کې ورته der Ingwer ویل کیږي. په تصویر کې تاسو هم وینئ der Ingwer. دا خو د ځینې وخت د پوډرو په رقم باندې هم راځي. هغه هم د خوراک لپاره استعمالول کیږي لکه مساله رقمه جوړ شوي هغه هم زنجبیل ده. نو هغه ته هم der Ingwer ویل کیږي. همدارنګه die Rübe د سرو ملیو ته ویل کیږي یا ملی رقمه. نو دا هم په انګلیش باندې نوم ده. نو die Rübe په جرمني ژبه کې د سرو ملیو ته ویل کیږي یا عیني څه د سرو ملیو سره شباهت نه وي. نو دا تاسو شاید په جرمني یا آسټریا کې لیدلی وي. دغو ته die Rübe ویل کیږي. همدا سرو ملیو ته ورته دي یا سرې ملی ورسره یو څه دي. نو هغو ته die Rübe ویل کیږي. همدارنګه die Süßkartoffel خواږه کچالو ته ویل کیږي یا په انګلیش باندې هم ورسره ترجمه لیدلی شئ. همدا خواږه کچالو دي die Süßkartoffel خواږه کچالو ته ویل کیږي. دا د نورو عادي کچالو سره توپیر لري. نو دا په جرمني کې ورته څه وایي die Süßkartoffel. همدارنګه der Salat دا هم سلات یا قهوه رقمه یا اکثره وخت ټولو سبزیو ته der Salat ویل کیږي یا سلاته ورته ویل کیږي.
او په انګلیش کې هم نوم لیکل شوی ده. نو ډیر زلات اکثره وخت د ټولو سلاتباپو یا د سلاتي پورې مربوط سبزیجاتو لپاره کارول کیږي یا د قهوه لپاره هم ډیر زلات ورته وایي، ډیر زلات. همدارنګه اخیرنی به وي ډیر لوخ. ډیر لوخ دا دې ته په فارسي کې الیوم وایي، په پښتو کې نه پوهېږم څه ورته ویل کېږي، خو دا پیاز نه دی چې هغه شنه پیاز ورته وایي، دا پیاز نه دی، دا تر پیازو لږ غټ وي. دا هم د خوراک لپاره استعمالول کېږي، ځینې کسان یې پخوي نو ډېر خوندور وي، خاصتا په ترکیه او ځینو اروپایي ملکونو کې خلک ډېر استعمالوي، نو دغو ته ډېر لوخ ویل کېږي. دا ډېر خوندور دی نو ډېر کسان یې زیات خوښوي. دا یې هم ورته په انګلیش کې ویل کېږي، الیوم په فارسي کې ورته وایي. دا تر شنو پیازو لږ غټ وي او د خوراک پخولو کې استفاده کېږي او د پخولو لپاره وي، همداسې خام نه خوړل کېږي، باید پاخه کړل شي. نو دا و د ټولو سبزیجاتو په اړه باندې درس. امید لرم چې تاسو به د ټولو سبزیجاتو چې په جرمني کې یا په آسټریا کې خلک استفاده کوي په اړه باندې به مو ډېر څه زده کړي وي. نو د درس د لیدلو نه مو نړۍ مننه. چینل له سره سبسکرایب کړئ، د چینل ثبت کېدل یاد مه باسئ. همدارنګه که کومه پوښتنه لرئ مهرباني په کمنټ باکس کې ولیکئ. نور به نو په الله سپارمه. Tschüss, bye bye und auf Wiedersehen. Bye.